دویمه مزمزه سره یو مهمه مسله ده چې موږ ټول له هغې نه غافله یو او ډېر مسلمانان د هغه سنت اهتمام نه کوي او چې د حدیثو کتابونه سړی مطالعه کوي نو ډېر زور پې د الله رسول علیه الصلاة والسلام ورکړی دی هغې ته ویلی کېږي مسواک په اوداسه کې د هغه کلک سنت دی چې صحابه به د دې ډېر اهتمام کوو د دې فضایل هم په حدیثو کې ډېر راغلي اوقات د سواک چې کم وختونه کې به مسواک والی کېږي کتاب و سنت کې دا خبر هم ذکر ده او کیفیت د مسواک د الله نه یو په کومه طریقه باندې مسواک واهه دا هغه مسله ده چې موږ د جدید چې کوم آلات راغلي ټوپیس دی او بله بلا ده او بله بلا ده د دې څیزونو د استعمال له وجې نه ډېر مسلمانان د مسواک د سنتوالي نه غافله شوي دي ځکه د انسانانو دا ګمان دی چې دا مسواک د خولې د صفایي دپاره وي او که سړی دا ټوپیس روزمره استعمالوي نو مسواک ته پکې ضرورت نشته ځکه خوله به دې صفا وي حالانکه دا خبرې د الله نبي ته هم معلومې وي او مسواک یوازې د خولې د صفایي دپاره د الله رسول نه دی ویلی بلکې د مسواک ډېر شی فواید کتاب و سنت ته معلومیږي یو صحیح حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای السواک مطهرة للفم دا مطهرتون هم راغلی دی مطهرتون هم راغلی دی مسواک دا د خولې پاکوالی دی و مرضات للرب او د الله د رضا سبب دی ګوره مسواک باره کې د الله نبي وایي د خولې پکې هم پکې راځي خو د الله د رضا سبب هم دی د الله سړي نه راضي کېږي په دې خبره باندې د الله د رضا سبب دی دې وجې نه علماو دا سوال لیکلی دی په دې فتاوو کې چې یو سړی ټوپیس استعمالوي نو د مسواک سنت د ده نه راپکېږي د دې نه خلاصېږي نو جواب یې لیکلی دی لا نه بلکې مسواک ځان له یو مستقل سنت دی دا یو مستقل عبادت ده چې د الله د نبي د طرف نه دی او په دې باندې د الله نبي زور ورکړی دی یو حدیث د سند کې لږ شان اشکال علماو کړی دی شیخ البانی صاحب په صحیح ابو داود کې ورته صحیح ویلي دي تلخیص کې حافظ ابن حجر ورته صحیح ویلي بعضو علماو پې لږ کلام کړی دی و نبي صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي و مسواک استعمال کو بیا یې وفرمیل هکذا امرني ربي زما رب ما ته داسې امر کړی دی چې مسواک به استعمالی اسحاق بن الراهوی او دا علما چې دا په اوداسه کې د مسواک د واجبېدو قایل چې مسواک واجب دی په اوداسه کې سخته خبره به یې کوله ترمذي کې امام ترمذي د هغو نه نقل کړي چې هغو به داسې ویل که قصدن چا مسواک پرېښو اعاد الوضوء او داس به بیا د سره کې دا د بعضو محدثینو فتوا وه د بعضو اهل حدیث علماو او که سهون چا نه دغه پاتې شه مسواک پاتې شه یا اجتهادن چا نه پاتې شه نو خیر دی او داسې کېږي دې سخته فتوا به یې ورکوله موږ دا فتوا نه ورکوو لیکن د محدثینو د اسحاق بن الراهوی او د بعضو محدثینو داسې فتوا وه چې د اسحاق بن راهوی د امام بخاري رحمه الله استاد دی او د هغه شیخ دی دا بخاري چې لیکلی شوی د دې سبب هم دغه سړی و چې د یو مجلس کې ویلي و چې داسې یو طالب الله پیدا کړي او داسې یو تکړه سړی چې هغه دا صحیح حدیثونه یو د تراجمه کې دا به ډېره فایدهمنده خبرې او ډېره بهترینه به وي نو امام بخاري په ذهن کې الله دا خبره واچول او په 1400 کالو کې دا صحیح حدیث یو د تراجمه کړل او بیا د خپل استادانو ته پیش کړل هغو ټولو د دې تحسین وکړو چې هغو ته صحیح حدیثونه لیکلي نو دغه سړی سخته خبره کوي د مسواک باره کې چې که چا مسواک قصدن عمدن په اوداسه کې پرېښه او اعاده دا به د اوداسه اعاده کې دوباره به اودس کوي او دا ډېره سخته فتوا ده چې دې ورکړې ده